تېره اونۍ د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د یو شمېر ښوونکو ترمنځ د عمارت پیژندنې ازموینې سیالۍ په لاره اچول شوې وه چې نن یې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټونکي اعلان او وستایل شول. د دولت آباد د پوهنې امیر وایي چې په دې ازموینه کې د یادې ولسوالۍ د ښوونځیو او مدرسو 1500 ښوونکو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 15 تنه د مخکښو څیرو په توګه اعلان او ډالۍ ورته ورکړل شوې. همه شما بزرگواران که با اعتماد نفس بالا در اینجا تشریف آوردین، همه شما به نزد ما کامیاب و موفق هستین، اما طبق معمول ناگزیر هستیم ما که با تعداد 500 اشتراک کننده ای که از مدارس و مکاتب در این امتحان بزرگ اشتراک کرده بودند، به این خاطر ما برای یک تعداد کسایی که نمرات بلند را گرفته برای از اونا ما توایف تقسیمات بکنیم. همدارنګه په دې سیالۍ کې ګډون کوونکو د ټولنې د ټولو وګړو لخوا د دې کتاب په مطالعې باندې د ټینګار کولو ترڅنګ یې دا د ښوونکو او د پوهنې د اړوندو خلکو یوه بیړنۍ اړتیا وبلله. این برنامه‌ها خیلی موثر میباشه به خاطر شناخت امارت اسلامی و چگونه به وجود آمده، از کجا شروع شده، کی شروع کرده ایره، از کجا شروع شده، بالاخره در کجا ادامه داره. انشالله خاص ما از امارت اسلامی و مسئولینی که در ادارات قرار دارند بینن باید فرهنگ مطالعه را در کشور نهادینه بسازند، چرا به هر اندازه که ما توانایی علمی داشته باشیم و به همان اندازه ما در برابر دشمنان، در برابر سکولارهایی که میخوان نظام اسلامی را خدشه‌دار بسازند ما مبارزه و مقابله کرده میتونیم. ما به خاطر دانستن فرهنگ اجتماعی ما کتاب را به ما دادن و از اطلاعات فرهنگ، از جنس اطلاعات فرهنگ ما خوشمندم که تا دیگه همچنان برنامه ها همچنان کتابخانه ها به خاطر جوایز نه، به خاطر اینکه ما بتوانیم که تا به فرهنگ کتابخانه تا ما بتوانیم کتابخوان باشیم این تو امتحانات به ما برگزار. د یادونې وړ ده چې د عمارت پیژندنې دغه سیالۍ د تېرې سې شنبې په ورځ د بلخ ولایت د اطلاعاتو کلتور او پوهنې ریاستونو له لورې پیل شوې وه چې نن یې پر ګټونکو ځینې ډالۍ وویشل شوې.